قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې مو لومړۍ خبرې واورېدې، ارواښاد عبدالباري اسیر صاحب پر کتاب باندې غونډه ده. په دې غونډه کې را سره پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب تشریف لري او جمیل الرحمن انځور صاحب چې د اسیر صاحب زوی دی. ذکر مو د مخه وکړئ چې اسیر صاحب زشت ادبي زیار کښلی دی او د خپل قام او پښتو لپاره یې ډېر څه پرې ایښي دي. موږ ته نوی کهول یې په 2 ضخیمو کتابو کې خوندي کړي دي. لکه لومړی چې مې وویل، یو د احساس سترګې چې په پښتو ژبه دی، او دویم دغه کتاب چې روشن اوکتې آت نومیږي، په اردو ژبه د لیکوالو تذکره ده او پر لیکوالو باندې غږېده په اردو ژبه سوي دي او د شاعرانو کلامونه په پښتو ژبه باندې دي. اسیر صاحب په جنګ ورځپاڼه او مشرق ورځپاڼه کې 6 کاله مسلسل د سویلي پښتونخوا پر ځوانانو لیکوالو باندې یو تعارفي کالم لیکي او په هغه کالم کې به د نوو ځوانانو ذکر کېدی او معاشرې ته یا ټولنې ته به متعارفه کېدی. د هغه د ځای د زوکړې او د تاریخ نیټه به پکښې وه او بیا به د هغه د کلام پښتو ترجمه په اردو باندې ده کړې وه. نو دا رقم به یې و ټولې نړۍ ته د پښین او د ژوبه نیولې تر چمنه پورې د ځوانانو لیکوالو پیژنګلو کوله او د نورو قامو لیکوال او شاعران به یې هم په دې باندې پوهول چې پښتو ژبه شتمنه ده، پښتو لیکوالان لري، پښتو شاعران لري. نو 6 کاله مسلسل زیار عبدالباري اسیر صاحب په مشرق او جنگ اخبار کې وکیش او دغه کالمان یې تحریر کړل. څه وخت چې 6 کاله بعد د وغوښت چې دا کالمان په چاپي رسنۍ کې خوادي چاپ سو، خو د دې د یو ځای کېدو لپاره پکار ده چې یو کار وسي او دغه لیکوال په اخباري پاڼو کې زلخواره واره نسی او د تاریخ څخه نیهام نسی. نو د بیا دا هڅه وکړه چې دغه روشن اوکتې هات ځلاند راټوکېدلي لاسونه د چاپ کوي. په دغه کتاب کې 184 شاعران د خیبر پښتونخوا او د سویلي پښتونخوا په دې کتاب کې خوندي سوي دي، چې په دې کې د سویلي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا ډېر اوچت نومونه، ډېر اوچت لیکوالان په دې کتاب کې خوندي سوي دي، لکه قدرمن پوهان ارواښاد سیال کاکړ صاحب، قدرمن پوهان صاحبزاده حمیدالله صاحب، ارواښاد ملا عبدالسلام شیزی، عبدالعلي اخندزاده صاحب، ارواښاد ابوالخیر ځلاند صاحب چې د سویلي پښتونخوا لوی ادیب دی. په دې کتاب کې په دې تذکره کې موجود دی. او درویش درانی صاحب، غلام محمد غلام صاحب ارواښاد چې څه موده مخکې له موږه بیل سو، او ارواښاد راز محمد راز صاحب، فیض شهزاد صاحب، رحمت شاه ساحل صاحب، رب نواز مایل صاحب، اسرار د تورو او د خیبر پښتونخوا ډېر لوی نومونه په دې کتاب کې خوندي سوي دي. او د نن ځوانانو ته موږ دا هیله لرو چې خپل لیکوال، خپل ادبي اتلان مه هیروئ او دغه کتاب ترلاسه کړئ او خپل لیکوال
او شاعران په کتابي شکل باندې وپېژنئ. اسیر صاحب په روشن اقتحاد کې د لیکوالو او د شاعرانو تذکره چې لکه لومړی چې ما تاسو ته وویل په اردو ژبه باندې کړې ده، زه به یې تاسو ته نمونه په ظاهره وړاندې کړم چې دا ترتیب د کتاب څرنګه ایښی دی. نو د دې کتاب چې روشن اقتحاد دی، په دې کې دی د لومړي شاعر ذکر داسې کوي: پشتو के एक नए और नवामोश शायर का पूरा नाम मोहम्मद ज़ाहिर शाह है. इनका ताल्लुक सादत कबीले के शाह खारिपाल से है. ये शायर इलाका शिनगर के रहने वाले हैं, मगर फिलहाल सुकूनत जोब शहर में तालीमी लिहाज से गवर्नमेंट हाई स्कूल जोब में 10वीं जमात का तालिब इल्म है और जोब के 3-4 मुशायरों में अपना कलाम पेश कर चुके हैं. जेल में इस नवामोश पश्तो शायर ज़ाहिर शाह का कलाम भी पेश खिदमत है. دغه لیک په اردو دی او د ده د کلام نمونه چې داسې ده: څوک به ځان بولي شیدا په تورو سترګو، څوک به ځان بولي شیدا په تورو سترګو، څوک به هسې کړي خندا په تورو سترګو. څوک به ځان بولي شیدا په تورو سترګو، څوک به هسې کړي خندا په تورو سترګو، څوک له نازه تورې سترګې په رنجو کړي، څوک له نازه تورې سترګې په رنجو کړي، او څوک د شپې کوي ژړا په تورو سترګو. عاشقان یې ودا خوی ته حیرانېږي، په زړه غل کوي مسکا په تورو سترګو. ای ظاهره شرابي سترګې یې سرې سوې، ګوره نه دې کړي خطا په تورو سترګو. نو اسیر صاحب د هر شاعر پیژنګلو په اردو ژبه کړې او بیا یې دا شاعر کلام په پښتو ژبه ورکړی دی. دا د دې لپاره چې د نورو ژبو او د اردو یا د پنجابي ادب چې کم لیکوال دي هغوی ته خپل ادبي اتلان ور وپېژني او خپل شاعران وراتلونکي مستقبل ته هم وسپاري او معرفي هم کړي، او دا کتاب د ادب لپاره یو داسې ذخیره ور وپېژني چې بیا ټول خلک په روان وخت کې هم د دې کتاب څخه لارښوونه وکړي، استفاده وکړي او پر دغه لیکوالو او شاعرانو باندې تحقیق وکړي، لیک وکړي او پښتو ادب مخ په وړاندې ولاړ شي. نو په دې هکله شهزاد صاحب روشن اقتحاد خو ستا تر نظر تیر شوی دی او په دا کتاب کې بېلابېل 180 شاعران برخوال دي چې تاسو هم پکښې یاست او نور لوی لوی لیکوالان هم پکښې دي. نو څه نظر لري د اسیر صاحب پر دې تذکره باندې؟ د اسیر صاحب په ادبي میدان کې ادبي نوم، ادبي هلې ځلې، د ده کار، د ده فن، د ده شخصیت لکه مخکې چې ما ویل د تعارف محتاج نه دی. بلکل. او د پښتو ادب چې څوک یې چوپړ ولیدی او په تاریخ کې خوندي دی، بلکل د دې مثال یا د دې سعادت و ډېرو کومو ته حاصل دی. بلکل. دا تذکره ولې په اردو کې راله، د دې ضرورت چې وپېښلو لکه ما چې مخکې وویل د احساس په سترګو کې چې شیدایانې پښتو ادب وو، مخکې به یې تنظیم وو، خو دا شیدایانې پښتو ادب چې کوم دی د ادبي خلکو سره داسې یو ځای کړلو چې هغه ادبي ګلدسته شوله. خلکو ته یې ذهن ورکړي، خلکو ته یې شعور ورکړي، ادبي ناستې به وې، ډېر شاعران وو چې د هغه په شعر کې جمال راغلی، کمال راغلی، هنر ډېر نه وو په اورېدو سره شاعران. زه د دې خبرې او دا د اسیر صاحب برکت، دا د اسیر صاحب. نو کله چې شیدایانې پښتو ادب د
ارواښاد محترم عبدالباري اسیر صاحب په سرپرستۍ کې اوله تذکره د احساس سترګې چاپ شولې. دا یو داسې مقبول اوسه دې کار ته ډېر ښه کار ووی. یو رنګه د پښتو مینان، د پښتو ادیبان، د پښتو لیکوالان اسیر صاحب یې دې ته وهڅاوي چې دویمه تذکره چاپ. بالکل پر دغه خبره راځم. دونګې و اسیر صاحب ته و شیدایه د پښتو ادب ته په شین ته پام کوي چې د هر چا خواهش پاتې سولو. په هغه شپو کې چونکې په یونیورسټي کې په کالجوز کې د ایم پیل یا د پی ایچ ډي سکالر کوو، هغه په دا تعداد بلکې دا یو رجحان لا نه و. سنګل ماسټر یعنی ایم ای به کړی هغه، او کله چې د لیکچررشپ دپاره یا د بل فیلډ دپاره د ایم پیل او د پی ایچ ډي ضرورت سولو او خلکو سره کلم وو، نظر یې وو، ضرورت یې تذکرې وې، تذکرې نه وې. بالکل دا یو ډېره لوی ستونزه وه. او کوم چا چې ایم پیل د پښتو په حواله کوي یا پی ایچ ډي کوله 3-4 به وې چې د تذکرو دا په ادب کې د تذکرې ډېر لوی اهمیت دی. بالکل بالکل د ادب خو ډېر اړخیزه دی. څوک چې ستوري دي د اسمان د غونډې نږدې د شاعرانو لارې دي، د ادیبانو د غونډې اصناف یې سخن د غونډې دي. بالکل نثر یې جلا دی، نظم یې جلا دی. نو بیا داسې وسولو چې زه ګوایم او مرچ دي په هغه کې غلام محمد غلام صاحب، راز محمد راز صاحب، ډېر خلک د جنوبي پښتونخوا، د سهیلي پښتونخوا د نږدې وطنو سره رالو چې اسیر صاحب موږ دا غواړو چې یو تذکره په اردو کې وي. او ولې دی چې موږ ستا مضامین یعنی ستا کالمونه چې دی هغه په جنګ اخبار، په مشرق اخبار کې وایي، په هغه کې یو تعارف وي که چیرې ته نور اضافه نه شي کولی، هغه مازې موږ ته په کتابي صورت د ثبات حوالې دپاره راکړه. نو اسیر صاحب دا ورته وویل هغه یو کار ډېر اصول پسنده څوک و، ډېر منور څوک و. دا مجلس زموږ په غیر ملګرتي کې ورته سوی و. د په هنګامي بنیادو باندې د شیدایانې پښتو میټینګ کال کې میټینګ یې راوغوښتی چې نمونې باخص اوس ما هغه نمونې چې د دا علاقې دا خلک، د دا علاقې دا خلک پاک ذرایع د ټلیفون دم دا نه وې، پر یوه دوکان په بل دوکان کې به ټلیفون و. اسیر صاحب دا زحمت هم نه ګڼي، دا فخر ګڼي چې د پښتو په حواله ما زه پښتانه خبره دا خبرې د میاشت 2-3 ریکارډ کړي وې، په ذهن کې یې شوې. دا ټول مجلس یې موږ ته شریک کوي او بیا تنظیم ته پرمیشن ورکوي. کته کلامي ماب شهزاد صاحب دا زما یاد دي چې څه وخت د په اخباراتو کې او په مجلو کې دا اعلان وکړي چې زه تذکره چاپوم، که څوک په دې تذکره کې ځان چاپول غواړي نو خپل کلامونه دي نمونې راوستي، تعارف ته مختصر وخت به هم پوسټمین راتلی نو غوځي به د دې کتابو د دې موادو د شاعرانو د ډکه وه او د بیلابیلو ښارو د بیلابیلو علاقو سیمو څخه دا ډاک به راتلی. په شپو کې جدیدي رسنۍ نه وې نو په دغه ډاک به ډاکي راوړي او دا به د تقریبا 10-15 شاعران به د ورځې راتلي. ارواښاد اسیر صاحب یو خاطره هم بیان کړل منه چې هغه ډاکي چونکې د پښینه سره تړلی و او زه اسیر صاحب سره ناست و، راز محمد صاحب رالی چای مې کولې، اسیر صاحب ورته وایي څنګه یې ستړی خو به نه یې؟ په هېڅ چا نه یم ستړی اسیر صاحب په تا ستړی ما ور څنګه ستړی کړی ول؟ دوږې کتابونه دوږې خطونه چې دلته راځي دا دوږې خطونه ما پښین ته نه دي راوړي. دا پر دې خبره زه ګواه. نو اسیر صاحب بیا دا ضرورت وګڼئ، د خلکو مجبوري یې وګڼله، د خلکو خواست یې ومنئ، و دې ته ځان تیار کړي. دا په هغه وخت کې چې په کومو پیسو چاپېدی او دا ډېر ګران کار و. دا ډېر ګران کار و. په هفته کې 2 واره ما تر کوټې پورې تللو. ارواښاد راز محمد راز صاحب خو د نازو ډک په میاشت کې یوه ورځ زما ده، دا نورې 3 ورځې ستا او د اسیر صاحب موږ به تللو. او دا چې کله چاپ شولو زه یوه خبرو ته د 3-4 مقاصد وو. یو مقصد یې دا و چې زموږ چې کوم د ایم پیل سکالرز دي
د هغه ضرورت پرسي. دویم دا و چې زما د نوي نسل د پښتو سره اردو ته زه معرفي کوم. دریم دغه و چې په تاریخ کې د اسیر صاحب کلم دغه کلمونه په کتابي صورت کې محفوظ سي او د ګردو لوی کار چې د دې کتاب څخه زه ګوایم اردودان دی واوري او د کتابونو خلاص چې د ټول لوی ضرورت چې په دې کې لیکل شوی دی چې یو نوم دی د اردودان دغه ادیب او شاعر او سکالر ډاکټر انعام الله کوثر د چې بیا کله تذکره صوفیا بلوچستان لیکله تذکره صوفیا بلوچستان زما خبره مه منئ هغه تذکره صوفیا بلوچستان تاسې وګورئ د دې کتاب څوک چې د هغه ذکر شوي دي 100 حوالې د دغه کتاب سره 100 او که چیرې دغه تذکره نه وای د اسیر صاحب ده د هغه تاریخ بلوچستان هغه نیمګړی و نو د دې په صورت کې بیا دغه سړی باقاعده پښین ته راغلی د شکریې دپاره او اسیر صاحب ته او دا ټولنې ته توپې هم راخیستې وې بیا موږ چې ډوډۍ ورکړله ډول دا خو ما تاوان وکړي ما ته یې نازولو ته ځان په تکلیف کړي نو شاعره اسیر صاحب ټول شاعران که بلوچي دي که براوي دي که اردو لیکوالان دي نسل یې یو دی موږ قلمکار یو قلم قبیله یوه طبقه یو بیا هغه سړي باقاعده مرشدان پښتو ادب ټول وداداران مېرمانو کلو لته کتابونه دا خبره چې ما وکړه چې په 100 حوالې دا اخیستې دي که دا حوالې نه وای د تذکره بلوچستان صوفیا بلوچستان چې کوم و هغه نیمګړی و کار پر سوی نیمګړی پروت و دغه ورپوره کوي دا خبره ډاکټر انعام الله کوثر په خپل کور کې اسیر صاحب ته وکړه نو زما د ټولو خبرو مقصد دا دی سړی د خپل شهرت دپاره د خپل نوم دپاره کار نه کوي د قام دپاره د ژبې دپاره د وطن دپاره دا ټولنیز و دا چې په کوم دور کې لیکل شوی دی په کوم دور کې چې په دې کار چا یې تصور نه بلکې یوه دوه لادام ورته وویل زه بیا نوم نه واخلم چې اسیر صاحب ستا ځای پر ځای دی د دې پر ځای کله زه دا در زما ځای نم پر ځای دی او زم پر ځای نو پښې نم پر ځای دی دا زه پر ځای کوم دا زه پر ځای کوم ما ته را معلومه ده چې سبا به زه پر ځای یم که به ته پر ځای څوک دې سره همزولو سره ګایدلی شو ما ورځ محمد صاحب مداخله نو بنیادي خبره ده چې شاعران ګرده دي لیکوالان ټول دي زموږ شاعران نثرنګاره څو لري زموږ شاعران تاریخ پوهانه څوک لري زموږ شاعران د خپل اثار سره وجسږي اسیر صاحب دا دواړې تذکرې چې دي دا درې سره خبرې دغه کې چې زه نثرنګار هم یم زه تذکره نګار هم یم زه د ځان د اثار راوتلی یم زه وسیع النظر هم یم دا صرف نه دا چې په پښتو ادب په اردو د دې کتاب متعلق په دا نزدو د احساس سترګې نامي تذکرې په نامه د اکاډمي علوم افغانستان ما رګمانده چاله څو واره خطونه څو واره راغلی دي ما دا ورته وویل چې کتاب خو دې نسته ما ته صفحه زه ټایټل درکوم او د بیک سایډ و ټایټل یې درکوم مقدمه یې درکوم او ستا چې کومه صفحه د هغه په ټو سکرین کوم هغه درکوم کتاب نسم درکولی دغه که چیرې عبدالمراد صاحب اوري یا بیرم غوري صاحب اوري دغه تذکره چې راغله په دې به زموږ خپل لیکوالان یو نظر اچوي یو کمنټ پې ورکوي یو تبصره به ورکوله دا جنګ اخبار چې کوم دی دا خواست وکړي اسیر صاحب ته چې دا موقع به اول موږ ته راکوئ چې موږ د دې په اهمیت د دې په ارزښت د دې پر تاریخ موږ خپل او زموږ در مخ بیا څوک نه کوي دویم بیا زه ومه
چې ما پر دې خپل نظر واچوي. بیا د خیبر د پېښور څخه څو لیکوالانو پر دې اوس پر دې چې څومره نظرونه راغلي دي کاش موږ دا خوندي کړي وای. هغه دومره پراخ نظرونه وو دومره جاج د دې د اخیستل شوی چې د دې په اهمیت د دې په ارزښت او اصیل صاحب ته آفرین دا که موږ ټول سره یو ځای کړی وای د غونډې کتاب بل جن جوړېدی. پر دې باندې زه یوه یادونه لیدونکو ته وکړم چې د عرف اول په عنوان باندې محترم ارواښاد پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب او چند الفاظ ابتدائیه के عنوان से ربنواز مایل صاحب چند باتیں داسیر صاحب خپل تحریر دی او اسرار الرحمن د تورو د مردان پر دې باندې چې ډېر اوچت او د لوی پایې قلمکار او لیکوال دی مستند لیکوالان دي. سهیلي پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا ډېرو اوچتو لیکوالو سریزي او پر دې باندې خپلې رایې په دغه کتاب کې موجودې دي او دغه خوندور او علمي آثار او سریزي د لوستلو وړ دي او د نوي نسل یا د نوي کول دپاره بالکل د یو کتاب حیثیت خالي دا مقالې لري. کمال صاحب وویلې دا نمونې واخیستو دا نظرونه وړاندې کړو دا نظرونه په دې کې محفوظه دي. بالکل زه د دې سره دویم ګام بل اخمه چې یو ما دا وویلې چې په مختلفو اخبارو کې میګزینو کې پر دې د مختلفو کالمنګارو خپل نظرونه راغلي. یو دویم دوه پروګرامه داسې وسو چې اتفاق دا و یا زموږ مصروفیات و یا زموږ ناخبرتیا وه ویل سوي وو چې دوه پروګرامه یو ادبي تنظیمونو د دغه کتاب دا د اردو کې چې دی پر دې الته پروګرامونه وصولو. بالکل او ولې وصولو چې دې اهمیت درلودی دا صرف د شورا تعارف نه دی دا د زمان تاریخ دی. بالکل دې کې اوس کله کمال صاحب چې څرنګه وایي یعنی صاحبزاده سیال کاکړ صاحب سیواخې د صاحبزاده عبیدالله صاحب د اسرار تورو سیواخې د ربنواز مایده پورې خلک خو دغه پیژني لیکن د خپل تیسیس د خپل ریفرنس دپاره د دا کتاب حواله غوښتله. یو سړی چې دروند کېږي یو ادب چې پر مخ ځي په هغه کې کله سفرنامه په هغه کې تذکره رپورتاژ تکسلو ډایري دا اصناف دي او په دا اصنافو کې سند دغه دی. زه چې خوشحال بابا مستند اسناد مستند زه چې خوشحال بابا پیژنم زه په تذکرو سره پیژنم. دیوان باغ کې راځي تذکره اوله راغلې ده دیوان راغلی دی بیا تذکره دا ټول خبرو باندې موږ پوهېږو. علامه عبدالله حبیبي چې کومې تاریخ لیکلی دی په تاریخ په ریفرنس کې ټول ذکر چې دی هغه د تذکرو دی. نو تذکرو ته د اسیر صاحب زید څنګه یعنی پښین رنګه مانده څوک الان کې دا یو وخت کې دا پښین چې وو دا د ادب مرکز وو او اسیر صاحب رڼا نور ورکله او چې دغه راڅخه خاورې سوي دي دغه چې سترګې پټې سوي دي بیا دا د کمال ناست دی په یوه شکل کې په بل شکل کې او په دا روان بهیر کې زه وینم د پښین او د پښین ادب یې داسې مخ ته بیولی دی داسې روانه الله دې نور توان ورکړي. او وصل نظریه دا ده چې د هر تنظیم پر ده څوک راټولیږم پر ده راکوړم دي هېچا ځان ته مسله نه ده جوړ کړې چې دی دې اوس چا ته ووایي هغه دې را نه سي یا ده ته څوک ووایي دی دې ونډ دغه خبرې تللي دا ادب چوپړ دی په یوه صورت. بلکې زه کمان ته هم دا وایم زماغه ورځ زماغه ساعت زماغه تاریخ زماغه کار چې ته خو د اسیر صاحب شی لاس وې دا ټوله شیان ستا په موږدګۍ کې لیکل سوي دي دا ستا زده کوم د اسیر صاحب سره وه دا ستا ته نوې شاعر د اسیر صاحب دغه شیان چې کوم دي ستا په ویلو څه کله ما چې په تېر تذکره کې چې شاعرانو هغه ته یو هنر ورکړي چې اورېدونکي والله شاعران کولو اوس ته د کم کمال یې پر تا څوک را روان دي تا هغه د اسیر صاحب لاره نیولې الله دې نور توان درکړي. نو د تمامو خبرو تذکره د ذکر زه یې وار بېرته کوم چې د اسیر صاحب خدمات ډېر دي په ادبي حواله په علمي حواله
په وسیع النظري سره یعنې ځان یې شاته کړی کام یې مخته کړی ځان یې شاته کړی نسل یې دغه کړی دی په دې کې چې ته د خیبر پښتونخوا د کوم خاورې څوک غواړي هغه شاعر په دې کې موجود دی د هغه رنګه په د احساس په سترګو کې دا یو کار نه دی دا یو مثال دی او مثالي خلک مثالي کارونه کوي او تا ته زه آفرین وایم چې تا په ژوندۍ بڼه هم ژوندی ساتلی دی تا په تحریري بڼه هم ژوندی ساتلی دی خپل نظر هم نه پور کوي د دې نږدې هم نه ورکوي ما لیدلي دي ما ته مختلف خلک دي د اسیر صاحب په فرم په شخصیت کلي دي نه صرف دا چې د اسیر صاحب تا په ځلان صاحب پروګرام کړی دی په شاه صاحب څه وایي دا نزدوش پوکي په سیماب صاحب باندې څه وایي هغه تېر وخت چې زه لاړم 12 که 14 شورا چې ونه د برشور د توبې د خانوزۍ نو دغه کارونه 22 وفات سوي لیکوال چې موږ سمینار یعنې مړه ژوندي کول بېرته هغه ته مجموعه جوړول دا د څومره لوی پلان غواړي او ستاسو د نه ریاستي مرسته وي نه درباري مرسته وي نه سرکاري مرسته نه وي نو دا ستا د پیاوړي لیکوال او کماله دا ستا کمال دی چې هغو په خپل زمان کې کم کار کړی وو تا په خپل دور کې د دوی کار معرفي کوي تا په خپل دور کې د دوی روان وساتل تا د دوی کار چې کوم دی د هغه پهچان وکړي د هغه د شناخت نو زه د دوی سره سره اولنۍ کوروداني ستا یو جان منن قدرمنو لیدونکو روشن اکتهات د عبدالباري اسیر صاحب غټه ذخیره او ادبي ذخیره ده په دې کتاب کې یو سل څلور اتیا د شمالي او سویلي پښتونخوا لیکوال او شاعران اسیر صاحب را یو ځای کړي دي په دې هکله باندې لکه څنګه چې موږ وړاندې وویل چې ډېرو لویو لیکوالو پر دې کتاب باندې خپلې مقالې لیکلي کلمونه یې لیکلي په بېلابېلو چاپي رسنیو کې خو پیاوړي لیکوال دغه سلسله فقط په دې روانه کړې ده چې دغه ورک کتابونه چې د نوي نسل په نظر تر اوسه نه دي راغلي پیاوړي لیکوال غواړي چې یو ځل یې بیا راژوندي کړي او نوي کول ته یې معرفي کړي نو دغه سلسله به موږ مخته هم جاري ساتو وخت په وخت به پیاوړي لیکوال تاسو ته د سویلي پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا پر بېلابېلو شاعرانو چا چې پیاوړي لیکوال ته خپل کتابونه ډالۍ کړي دي او د هغوی لیکوالو څخه چې زموږ سره کتابونه نسته یو ځل بیا دا خواست کوو که څوک غواړي چې پیاوړي لیکوال ته په دې تېره 4-5 کاله کې چې چا کوم کتابونه چاپ کړي وي نو د پیاوړي لیکوال سره دې تماس ونیسي او خپل کتابونه د پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کړي موږ به د دوی پر کتاب باندې همدغسې تعریفي خپرونې وکړو او دوی به پښتنو ته پښتانه قام ته معرفي کړو او په ټوله نړۍ به یې وپېژنو انشاءالله نو اوس زه راځمه د پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب د زرینو خیالاتو وروسته چې پر روشن اکتهات باندې خپل علمي وینا جمیل الرحمن انځور صاحب څخه دا خواست کومه چې پر روشن اکتهات باندې ته څه ویل غواړې چې مخته دا کتاب پښتنو ته یا اردو لیکوالو ته په لاس ورسي دا کتابونه تر اوسه پورې څو موجود دي او پر روان وخت کې دي د دې تذکرې په هکله باندې څه نیت دی دا کمال صاحب دا په کال 1991 کې د چاپ کړی و بابا خدای بخښلي ما و ډیرو لایبرري ته چې دا کتابونه رسولي دي بیا هم کله اوس خو فلال د ما سره څو دانی دي زه د دې دویم ځل کې هغه تیاری کې یم چې دویم ځل زه بیرته چاپ کوم لکه دغه احساس سترګې چې مې چاپ کړی دي خو د ډیرو لایبررانو پورې مې رسولی دي یو څو دانې ستا که بیا مې څوک ضرورتمند پیښ دي د تا سره برابطه کوي هغه برابطه سره وکړي مجبورا
خو یو څو دانې دي داسې ولې چې بیا به لکه هغه د کتاب په ریکارډ کې نه و راسره دا به بیا د داسې یو خاص چاته چې بیخي ډېر ضرورتمند وي چې هغه دپاره بیا هغه ستاسو دا مرسته وکړي چې بیا سکین کړي نګر صاحب فوټوکاپي کړي او ستا کتاب بلکل دغه شی هم شته خو بهرحال د دویم ځل په تیاري کې یم د دې ډېره مننه قدرمنو لیدونکو زموږ دغه برخه چې د عبدالباري اسیر صاحب د احساس سترګې او روشن نقطیات کتابونه و زموږ د نن موضوع وه موږ یې تاسو سره تعارفي خپرونه وکړه انشاءالله په روان وخت کې به هم پیاوړي لیکوال د بېلابېلو لیکوالو او شاعرانو کتابونه تاسو ته معرفي کوي شاعران به تاسو ته معرفي کوي همدغه سلسله به انشاءالله پیاوړي لیکوال جاري ساتي اوس پر دې ځای له تاسو څخه اجازت غواړو تر روانې خپرونې مو پر الله سپارو یو جهان مننه دغه ویډیو مخ ته شیروئ پر ستړي پښتون باندې دا ویډیوګانې پرتې دي د هر لیکوال او هر شاعر چې د دې کتابو په هکله باندې معلومات ته ضرورت وي نو ستړي پښتون ته دې ځي او هلته دې دغه ویډیوګانې ګوري او د مزید رابطې دپاره هم ستړی پښتون فالو کولی سي